آدم بچي ته چې خپل حاجت ووایي نو بدې به یې شي الله ته چې خپل حاجتونه بیانوي نو محبت به راسره کوي آدم د بچي نه چې غواړي خفه کېږي او د الله نه چې نه غواړي خفه کېږي هسې ما ورته سوچ وکړه موږ الله ته خپل څومره رازونه ویلي دي ویلي دي که نه ویلي موږ چې لاس اوچت کړو الله ته موږ څه نه دي ویلي حاجتونه مو ویلي قسمه قسم د یو نه الله څوک خبر کړی چې هغه راښکاره کړی هغه حاجت یې پوره م کړو او خبر به څه کې پاتې شو راز کې پاتې شو داسې رب دی خو موږ خو هغه در پرېښودی کعب بن مالک 50 ورځې په دغه در الله ولا توبه قبوله کړه او دا نه چې توبه قبوله شو قرآن کې الله وایي د کعب توبه الله قبوله کړه د قیامت پورې به دا قرآن ویلی کېږي او د کعب بن مالک د توبې تذکیره به وکړي ده به هم سره رابطه کړې د الله سره ده به هم د الله سره په اکاونټ کې څه وو که نه لازم به ده څه وو چې دومره اوچت مقام یې چې د توبې تذکیره په قرآن کې کېږي الله وی دوی ته پته و چې د الله نه علاوه د دوی بل ځای نشته نو څه چلو شو ثم تاب عليهم ليتوبوا الله د هغوی توبه قبوله کړه ان الله هو التواب الرحیم الله توبه قبلوونکی کعب بن مالک وی فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبت اوچت نعمت چې الله په ما باندې کړی که نه د اسلام ته د هدایت نه هغه ده چې ما پیغمبر ته رښتیا ووایي او که ما دروغ ویلی وی نو زه به م هلاک شوی وی د هغه منافقانو په شان الله د هغوی باره کې آیتونه نازل کړو سیحلفون بالله لکم اذا انقلبتم الیهم پیغمبر ته چې واپس راشي دوی به د قسمونه خوري ګورې او دا ټول د دروغو قسمونه یې دوی چې خوري زما تذکره به م وي په دوی کې شوی وی الله زما تذکره په دغه کې وکړه ځکه چې وی رښتیا مې ویلي وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمونږ دپاره بهانه مو وغوښته زمونږ دپاره خوشحاله مو شو او بیا به یې دا خبره ډېر زه یم چې په دې باندې کعب نه خوشحالېده او خلکو ته یې نه بیانولی نو کومه خبره وبیانوي چې د یو سړي د توبې تذکیره په کوم ځای کې راشي قرآن کې راشي د دې نه لویه خوشحالي بله نشتي لویه خوشحالي بله نشتي چې د یو انسان د توبې تذکیره هغه په قرآن کې راشي دا هغه خلک وو چې د تبوک د غزا نه پاتې شوي وو دا هغه خلک وو چې د تبوک د غزا نه پاتې شوي او موږ ذکر کړل چې دا څو قسم وو ټول 4 قسم کعب او د هغه ملګري د په هغه قسم کې وو چې دوی سره څه عذر نه و ګناه ترې شوي وو خو الله ورله توبه قبوله کړه